سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست. دا لوبه ده، په دې کې ګټل او بایلل راځي. کله چې افغانستان لومړۍ لوبه وګټل نو تاسو څومره خوشحاله واست. د هر لوبغاړي عکسونه مو په فیسبوک کې پورته کول، هر یوه ته مو نیکې خبرې لیکلې. کله چې دویمه لوبه وسول، دویمه لوبه د باران له امله مساوي پای ته ورسېدل، نو هغې لوبې افغانستان ته ډېره زیاته ګټه وکړل. 15 پوینټ افغانستان ته ورکړل سوه. افغانستان ډایرکټ ولاړی 2023 کال نړیوال جام ته ووتی. په نن لوبه کې ابراهیم زدران ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه، نجیب زدران ډېره زبردسته لوبه ترسره کړه، ډېرې منډې وکړې. ابراهیم د ځان لپاره هم ډېر ښه سکور وکړي او ریکارډ یې هم جوړ کړي د ځان لپاره. نو دا چې لوبه د افغانستان په ګټه نه سوه تمامه، افغانستان فیلډینګ خراب ترسره کړي. په مهم وخت کې نجیب الله زدران کیچ مس کړي او یو کیچ بیا د امپایرانو لخوا نه ورکړل سو، ځکه د نجیب کیچ هغه رقم کیچ و، د نجیب کیچ ورکړل سو خو د هغه لوبغاړي کیچ بیا نه ورکړل سو. نو د امپایرانو لخوا هم دغه یوه د افغانستان په حق کې غلطه فیصله وسول. نو افغانستان په دې وجه لوبه وبایلل چې خراب فیلډینګ ترسره سو. په ډېر کم ځای کې به هغو 2 منډې اخیستلې، مس فیلډینګ کېدی او په دې وجه افغانستان ونه توانېدی چې په دغه لوبه کې بریا خپله کړي. نو نور په خپلو اتلانو پسې بد رد مه وایاست. افغانستان بیا هم ښه لوبه وکړل. د ډېر وخت وروسته په 500 ورځو لوبو کې ښه لوبغاړي پیدا کړي دي، لکه ابراهیم زدران په څېر لوبغاړي یقینا ډېر ارزښتناک لوبغاړي دي. نو خپلو اتلانو پسې همیشه ملاتړ یې کوئ، بد رد مه پسې وایاست. داسې نه چې لوبه وګټي بیا ستاسو اتلان یې چې لوبه وبایلي بیا بوتلان. نو دغسې کارونه یې هېڅ وخت هم مه کوئ. نو دا لوبه ده، په دې کې ګټل و بایلل خامخا راځي. سریلانکا هغه لوبډله ده چې اسیا کپ یې وګټي، په ورلډ کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. د افغانستان سره په لومړۍ لوبه کې ماته وخوړه. دوی چې همیشه اول ماته خوړلې، دویمه لوبه یې بیا ښه ګټلې، بیا تر پایه پورې ښه روانې. نو دا چې په دویمه لوبه کې زموږ سره بختیاري وکړه، باران وسو، په دې وجه هم موږ ته ډېره ګټه وسوه چې افغانستان 2023 نړیوال جام ته ووتی. په نن لوبه کې بس دا د افغانستان د خوا څخه هم څه ناڅه غلطۍ وسولې او دوی هم خپل کور یې و سیټ سوله، شپږیزې او څلوریزې ووهلې، دا و چې لوبه یې وګټل. نو نور وخت مو نه نیسم، همیشه د خپلو اتلانو ملاتړ وکړئ.